السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمس مزدی مسعود یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو ملګرو، د پروګرام یا سافټویر په دغه برخه کې درته د سامسنګ موبایلو د پروګرام په اړه معلومات درکوم. هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او له ملګرو سره به یې شریکه کړئ. لکه څنګه چې تاسو په مخکینیو ویډیوګانو کې به هم لیدلی وي چې موږ نوکیا موبایلونه کله پروګرامول درې مهم فایلونه لرل چې یو ام سی یو، بل پی پی ام او بل سی ان ټي و. همداسې په سامسنګ موبایلو کې هم فایلونه ډېر زیات دي، خو لکه 5 4 3 یو. خو دغه فایلونه چې دي اصلي د دوو فایلونه جوړ شوي دي. دوه کوم فایلونه دي؟ لومړی درته معرفي کوم کلا یا بین، بل ټي اف اس ته کلا او بین. کلا یا بین هغه فایلونه دي چې د موبایل د اصلي فایلونه یادېږي د سامسنګ موبایلو، لکه په نوکیا موبایلو کې چې ام سی یو. بل ټي اف اس فایلونه، ټي اف اس فایلونه چې دي په سامسنګ موبایلو کې د جانبي برنامو دپاره استعمالیږي، لکه کالکولیټر او څه شی دی. همداسې څنګه هم چې په هغه کې ویلي وو په نوکیا پروګرام کې، لکه په کومې ژبې چې وي په نوکیا موبایلو کې په پی پی ام فایل کې وي، همدلته په سامسنګ کې چې دي ژبې په کلا فایل کې موجودې دي. نو اوس غواړم چې درته وښیم چې دا فایلونه څنګه پیژندل شي. راځم ای بخشو کې کوم، ای کې لومړی فایل به خلاص کړم. د دلته ګرانو ملګرو تاسو ډېر په واضح توګه لیدلی شئ دا سی ال ای یا کلا چې ده دی نه په اخر کې لیکلی ده او دا د پیژندلو طریقه یې ده په اخر کې لیکي، لکه څنګه چې د نوکیا وو. دا لومړی چې دا کلا فایل ده او دویم په اخر کې لیکلی ټي اف اس. نو دا یې د پیژندګلوۍ غټې نښې دي. په نوکیا موبایلو کې به موږ همیشه کوشش کوو چې آر ام ته وګورو، یعنې آر ام به که غلط و نو موبایل به خاموشېدو. اما په سامسنګ کې بیا داسې نه ده. سامسنګ کې بیا حروف ډېر مهم دي. لکه زه دلته د جې بخش اوکې کوم. په جې کې مثال یو موبایل ده جې 100G سمه ده، او بل چې دا جې 100H ته که چېرته تاسو جې 100G جې 100H ته ووهو نو موبایل څنګه کېږي؟ ډایرکټ خاموشېږي. او بله د سامسنګ موبایلونو ځانګړنه دا ده چې په ټیټ ورژن باندې نه خاموشېږي، لکه څنګه چې نوکیا موبایلونه خاموشېدل په ټیټ ورژن باندې. او هیله ده چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او راتلونکي ویډیو به هم یو څه موضوعات د سامسنګ فایلونو په اړه درته ولرم، او د هغې نه بعد بیا د سامسنګ موبایلو عملي ویډیو مې هم چمتو کړې ده. جی 5 موبایل دا هیله ده چې ویډیو وګورئ او له ملګرو سره یې شریکه کړئ. او که چېرته غواړئ چې زموږ یوټیوب چینل مخته لاړ شي، ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې خدای په امان، ښه وخت ولرئ.